د ناکامه زندګۍ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ناکامه زندګۍ لنډې کیسې وروسته یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستۍ برخه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکواله ریحانه ماهره. مور به مې چې کله کور ته لاړه، هغوی به نه پرېښوده، روپۍ به یې ترې غوښتلې. ورته ویل به یې زموږ په کور کې اوسېږي، خوارکۍ به یې هر وخت رټله. ما به تل دا خبرې جمال خان ته کولې. نور څوک نه و چې د زړه درد مې ورته بیان کړی وی. هغه به راته ډاډ راکوه، راته ویل به یې ته مه خفه کېږه، یو ورځ به راشي او له دې ظالمانو نه به خلاص شي. خو ما دا خبره تل منفي ګڼله. ما ویل هېڅکله به داسې وخت را نه شي. ما به له جمال سره هره خبره شریکوله او هر وخت به مې ورته د خپل زړه درد بیانوه. داسې وخت راغی چې کله به زه درس ته ورنغلم، هغه به ډېر خفه و، زه به هم خفه وم. موږ له یو بل سره داسې عادت شو لکه دوه مینان. یو بل به مو چې ونه لیدل، وخت به نه تېرېده. یوه ورځ مې مور او زه دوی ظالمانو پرې نه ښودو چې لاړ شو. وړه خور یې موږ کره راغله. ویې ویل راځه درس ته ولې نه راځې؟ دا خبره چې زما د کاکا ښځې واورېده، خپل خاوند ته یې وکړه. هلته یې ډېره ووهلم. مور مې راته چیغې وهلې. دوی ویل موږ د دې ته نه پرېږدو چې ته درس ووایې. که کار کوې او موږ ته روپۍ راوړې، بیا دې پرېږدو. هی هی د فرزانې له سترګو اوښکې روانې شوې. او بیا یې وویل جمال په هغه ورځ ډېر ژړلی و راپسې. ډېر له ما سره یې ډېره مینه درلوده. کله چې درس ته ورغلم، خفه په کوټه کې ناست و. زه همداسې یو ناڅاپه پرې ورغلم، را منډه کړله او په غېږ کې کلکه ونیولم. ښه ډېر مو سره وژړل. مخامخ یې ځان ته کېنولم او په ژړا ژړا یې راته وویل ولې نه راتلې دا څو ورځې؟ څه دې کول ها؟ زه درته نه یادېدم؟ بېواره مې له سترګو اوښکې لاړې. سر مې ټیټ کړ. ورته مې ویل زما هم زړه د غوښې ده، درد کوي. جمال راته وویل زه اوس بې له تا ژوند نشم کولی. زما زړه اوس له تا سره ده چې په ورځ کې د یو ځلې ونه ګورم، طاقت مې نه کېږي. خیر دی فرزانې، ما یوازې مه پرېږده. بې له تا ژوند نشم کولی. زما هم ورسره مینه وه ډېره، ځکه چې ډېر ښه انسان و، د یوې ښې کورنۍ زوی و. زړه مې غوښتل چې په ټول عمر د یو له بل نه جدا نه شو. خورګانې کوټې ته راغلې، ویې لیدل چې موږ ژړلي دي د یو بل په جدایۍ کې. درس مو ویلو. کله چې موږ رخصت شو، زه له کوټې وتلم، کلک یې له لاسه ونیولم او په لاس کې راته 2000 روپۍ کېښودې. اخ څنګه به د هغه مرسته هېروم؟ څنګه هغه به اوس څنګه یې او چېرته به یې؟ ای زما ربه! فرزانې فرهاد ته وکتل، هغه هم ژړل او بیا یې وویل له موږ سره یې ډېره مرسته کوله. لږ نه، یوه ورځ مې مور ډېره ناروغه وه. ډاکټر ته مې بوتله. هغه ویل د ده په علاج ډېرې روپۍ راځي. له کوره پټه ووتم، لاړم د جمال خواته. ورته مې ویل زما مور ډېره مریضه ده، مرسته راسره وکړه. لږ روپۍ موږ سره دي. هغه بې له دې چې څه راته ووایي، لاړ خپلې کوټې ته. بېرته چې راته پیسې ورسره وې او ما ته یې راکړې. راته ویې ویل که نور دې په کار وي هم راته ووایه او راځه ما ته، زه یې درکوم. فرزانې خپل لاسبند ته وچې سترګې نیولې وې او ډېرې اوښکې ورته تویې کړې او بیا یې داسې کیسه پیل کړه. دا لاسبند وینې، دا راته جمال خان اخیستی و. په زړه پورې کلک ونیوه. فرهاد چې ورته وکتل، په زړه کې درد تېر شو. د فرزانې ژړا زور واخیسته او ویې ویل څنګه به مې له یاده وځې؟ ای ګلابه ته چېرته یې؟ راشه که نه وګوره ستا فرزانه په څه حال ده. راشه که نه وګوره، اوس سوالګره شوې ده او سوال ټولوي. مور مې ډېره ناروغه وه، هېڅ نه جوړېدله. د پخوا غوندې ډېر کار نه کاوه. له جمال خان دوی کره به هم ډېره نه تله. کله کله به لاړه. جمال خان هم ډېر خفه و. ټوله ورځ به په سارا و. کله کله به کور ته راته. ما ته به یې له ډېرې مینې نه ګلڅانګه ویلې. ما به ورته جمال خان ویل. تل به یې راته همدا یوه خبره کوله، ته زما یې او زه به له تا سره واده کوم. بې له تا بل چا سره واده نشم کولی. زما او د جمال له مینې نه د جمال دوی کورنۍ خبره وه. جمال خپلې مور ته وویل ما ته فرزانه وکړه، زه له هغې سره واده کوم. د جمال مور هم څه ونه ویل. ټول په دې خبره راضي وو. ماسپښین و، د اوړي سره غرمه وه.
د جمال خان مور او ورېنداره موږ کره راغلل. ابۍ مې ویده وه او زه د کاکاګانو د جامو په مینځلو اخته وم. لاړمه لاسونه مې ومینځل، ستړي مشي مې ورسره وکړه. د جمال مور کلکه په غېږ کې نیولې وم او راته ژړل یې. ډېره ښه ښځه وه، زړه سوانده وه، هېڅ مغروره نه وه. زما او د مور به یې ډېر خیال ساته. ابۍ ته مې وویل ابۍ پاڅه، د جمال خان مور راغلې ده. هغه هم په بیړه راویښه شوله. د تره ښځې مې ټولې راغلې. زه له کوټې وتلم ځکه چې ما ته جمال خان ویلی وو چې دوی زه تا پسې درلیږم. د تره ښځې مې ټوله د جمال خان مور سره ناستې وې. زه زر په بیړه لاړم، د کلا دروازه مې نیمکښه کړه. غوښتل مې چې جمال خان ووینم. هغه د یوې ونې لاندې ناست و، ما ته یې کتل. زه ډېره خوشحاله شوم چې هغه مې ولیده. څو شېبې مو یو بل ته وکتل. د تره غږ مې واورېده. زر مې دروازه بنده کړه. لږه شېبه وروسته مې تره راغی، په غوسه و. ښځې ورته ویلي وو د جمال خان مور د پرزانې غوښتلې ته راغلې ده او هغه غواړي. خو زما تره ډېرې کنځلې ورته وکړې او ورته ویل یې موږ یې تاسو ته نه درکوو. خو مور مې ویل زه تا صرف جمال خان ته ورکوم. د هغې هم خوښه وه، ډېره خوشحاله وه. خو ظالمانو ورسره نه منله. د جمال خان مور خپه زموږ له کوره ووتله. مور مې ژړل، تره مې راغی او زه یې له ویښتو کش کړم او په زوره زوره یې ویل که ته د هغوی کره نه وای تللی نو اوس به ولې دوی تر پسې راتلل زموږ کور ته. زما مور ته یې وویل دا خوبونه مه وینه چې موږ به ستا لور مالدارو خلکو کې ورکړو. ستا لور موږ غریبانو ته ورکوو. خو مور مې ورسره نه منله. تره مې لاړو، غټ ډانګ یې راواخیست او زما مور یې په سر ووهله. هغه یې په سرو وینو کې پټه کړه. ما ورته چیغې کړې. ان جمال خان مې هم غږ واورېده خو راتلای نه شوی. خپله مور یې راولېږله چې څه خبره ده. مور مې ورته ټوله کیسه وکړه. وخت هم داسې په وهلو ټکولو تېرېده. یو ماښام جمال خان د وړې خور په لاس خط راولېږه. ویلی وو یو ځل راسره ووینه، ډېر درپسې خفه شوی یم. صرف یو ځل کترونه دې ما ته را نه کړې. راځه دواړه له دې کلي نه لاړ شو او چېرته لرې ژوند وکړو. د ماښام وختو جمال خان راته په یوه خوړ کې په انتظار و. زه پټه له کوره ووتلم، د هغه خوا ته ورغلم. خو هغه د پخوا په شان نه و، ډېر ډنګر شوی و. دلته مو ډېرې اوښکې سره تویې کړې. جمال خان ویل که رایه نه کړې دا کلی به پرېږدو. خو ما داسې چېرته کول؟ خپله مریضه مور به مې دې ظالمانو ته څنګه پرېښوده؟ که مې دوی ته پرېښې وای نو وژلی یې، ژوندی یې نه پرېښوده. خو جمال خان راسره نه منله. د جمال مور بیا زموږ کار راغله خو زه یې ور نه کړم. زما خبره له یوه نشهیي پوډري سره کړې وه. ورته ویلی وو موږ به تا ته پیسې درکړو، ته له دې سره واده وکړه. خو زما مور نه منله. زما د مور پر یاد هیڅ چا وانه ورېده او نه یې چا خبره منله. د ظالمانو په لاس کې وو. جمال خان چې کله خبر شو چې زه یې ورکړم، خپل اعصاب یې له لاسه ورکړل. هغه یې ښار ته بوته او په یوه شفاخانه کې بستر کړ. په زور یې هغه پوډري ته واده کړم. هلته مې هم ښه ورځ ونه لیده. وهل ټکول مې خوړل. په ورځ مې ما نه خاوند پیسې غوښتلې، ما سره نه وې. لاړو تیږه یې پورته کړه او په دې مخ کې وویشتلم. اوس مې په مخ دغه داغ پاتې شوی ده. تورې وینې را باندې راغلې. په ځان نه وم خبره، بېهوشه پرته وم. په دې ورځ مې موږ کره مور هم راغله. زه یې چې ولیدم هغه هم راته بېهوشه شوه. لږ وروسته زه په هوش راغلم. مور ته مې ورمنډه کړل او چیغې مې کړې ابۍ ابۍ. هغې لږ سترګې وغړولې. صرف یې دومره راته وویل لورې ته ښه یې او نور یې له دې د ظلم دنیا نه سترګې د تل لپاره پټې کړې. ایهی مور جانې ته به مې څنګه له یاده وځې. فرزانې ښه په چیغو چیغو وژړل. فرهاد هم ورسره ښه ډېر وژړل او بیا یې داسې وویل له مور نه پس مې خپل خاوند ډېر مریض شو. ډاکټرانو ته یې بوته. ډاکټرانو ویل سږي خراب دي، دا مړ کېږي نه پاتې کېږي. یوه میاشت پس مې خاوند له لاسه ورکړ. نور مې په کور کې زندګي سخته وه. داسې وم لکه مزدوره، هیڅ چا په کراره نه پرېښودم. د کور ټولو خلکو به راباندې ظلمونه کول. زه یې بېرته خپل کور ته راوشړلم. د خاوند په کور کې مې ځای ورک شو. ترنو به مې وهلم، ویل به یې ته سپېره یې، ته سپېره یې. رښتیا هم سپېره یم. ما هر څه له لاسه ورکړل. ډېر وخت بعد مې د جمال خان پوښتنه وکړه. حال احوال مې واخیسته. ویل یې هغه اوس لیونی شوی دی، خپل خپلوان نه پیژني. غوښتل مې یو لیک ورته ولیکم چې مور مې مړه شوه، زه یوازې پاتې شوم. غواړم له تا سره لاړه شم
خو اوس به چا سره تللی وای؟ ها هغه لیونی شوی و مخکې زه ورسره نه تلم، اوس چې زه ورسره ځم هغه لیونی دی. ای قسمته څه دې وکړل؟ زه ډېره سپېره یم، ډېره. مور پلار مې له لاسه ورکړل، خاوند مې هم، اوس مې جمال خان هم له لاسه ورکړ. تر نو مې غوښتل چې ما بل چاته ورکړي، خو ما نه منله. دا ځل مې له ځان سره پرېکړه وکړه، یا به ځان وژنم او یا به تښتم. زه یې بل چاته ورکړم. تر نو مې هم نوره په کور کې نه ساتلم. ښځو به یې ورته ویل دا سپېره ده، دا له کوره وباسه، موږ به هم له ځان سره سپېره کړي. زما دسمال یې ویوړ، هغه هم داسې ښه خلک نه وو، د پوخ عمر سړی وو. هغه ته یې زه ورکړم. یوه میاشت پس مې واده وو. له ځان سره مې له کوره د وتلو پرېکړه وکړه او په تور ماخوستن له کوره راووتلم. شپه مې د یوې نانوایي دوکان خواته وکړه. سهار را پاڅېدم، ډېره وږې شوې وم. له هغه نه مې لږ ډوډۍ وغوښته او نوره تر روانه شوم. کور په کور وګرځېدم، هېچا هم ځای را نه کړ. آخر یوې سوالګرې سره کور ته لاړم. ویل یې ته به هم له موږ سره سوال کوې. همداسې مې وکړل. دا خبره مې ورسره ومنله، بله چاره مې نه درلوده. اوس له دوی سره خیر ټولوم، فقط د دې لپاره چې په کور کې راته ځای راکړی او زه پکې اوسېږم. دا 4 کاله کېږي چې زه اوس خیر ټولوم. نه مې کور شته، نه مې مور شته، هېڅوک هم نه لرم. تا ته مې دا د زړه غمجنه کیسه وکړه. د دې کیسو په اورېدو یې د فرهاد ټوله کورنۍ وژړوله. د فرهاد سترګې له ژړا نه سرې شوې. فرزانې ته یې وویل ته غم مه کوه فرزانې، زه در سره یم. ته به اوس هېڅ چېرته هم نه ځې، ته به موږ کره اوسېږې. د فرهاد کورنۍ وویل فرزانه هم ښایسته ده، ځوانه ده. دا به فرهاد ته وکړو. د فرهاد کورنۍ هم ومنله. فرزانه ډېره خوشحاله شوه. فرهاد هم خوشحاله و. فرزانې ورته وویل ښه زه به اوس لاړه شم کور ته. فرهاد وویل چېرته ځې؟ که لاړه شي هغوی به دې بیا وهي، مه ځه. دې ورته وویل نه ځم، چې لاړه شم ښه به وي. دا هم ورسره ومنله. فرزانه په خوشحالۍ له فرهاد نه رخصت واخیسته. د فرهاد پلار او مشر ورور خبر شول د فرزانې او د فرهاد نه چې دوی به له یو بل سره واده کوي. خو پلار او ورور یې ډېر په غوسه وو چې دا به اوس له یوې سوالګرې سره واده کوي، دا خلک به څه وایي. خو فرهاد نه منله. ویل یې زه ورسره واده کوم. خلک چې هر څه وایي وایي دي، دا به ډېر ښه کار وي چې هغې سره واده وکړم. د یوې بېګناه جینۍ ژوند به وژغورم. و ګناه لري، څوک یې نشته. په ما یې باور وکړ. د خپل زړه فریاد یې ما ته بیان کړ. او دا خلک څه خبر دي ها چې دا سوالګره ده؟ هېڅوک هم نه دي پرې خبر. فرهاد به په خوشحالۍ خپل درس ته ته وراته او ډېر خوشحاله و چې له فرزانې سره یې واده کوو. فرزانه هم ښکلې وه او ورته ویلي و چې ته به نوره خیر نه ټولوي او نه به خیر غواړي. هغې هم ورسره ومنله. هغه هم خوشحاله و. له فرهاد سره د ګډ ژوند خوبونه لیدل. اوس فرزانه د فرهاد په نوم وه چې کله به د هغوی کورنۍ راځي او د دې دسمال به وړي. ټول خوشحاله وو. د ژمي میاشت وه، سخت بارانونه وو. فرهاد به کله کله فرزانې سره لیدل او د هغې احوال به یې اخیسته. ورته ویل به یې دا بارانونه چې خلاص شي پسرلي ته به واده کوو. وخت همداسې تېرېده، خو د فرزانې له زړه څخه جمال هېڅ نه وته او تل به یې په یاد و او د هغه په نوم ژوندی وه. نه پوهېده چې هغه به اوس څنګه او چېرته به وي. ایا زه به یې په یاد یم او که نه؟ تل به یې ژړل، خو د ژړا ډېره زر په خندا بدله شوه چې فرهاد یې په نصیب شو او یوه بېکوره جنۍ یې خپله کړه. یوه بېوسه، یوه مجبوره، یوه یتیمه، یوه بېکوره پیغله. فرهاد ته یې دعاوې کولې چې زه یې قبوله کړم او له ما سره واده کوي. خوشحاله وه. څو ورځې ووتلې، فرهاد د هغې پوښتنې ته نه و تللی. یوه ورځ یې له ځان سره د خوراک میوه واخیسته او د فرزانې دوی کور ته لاړ. دروازه یې وټکوله. ګوري چې یو ځوان هلک راووته. سلام یې وکړ. فرهاد ورته وویل د فرزانې دوی خپل یم. فرزانه چېرته ده؟ ورته غږ کړه یو څه مې ورته راوړي دي. هلک حیران شو. کته پورته یې فرهاد ته وکتل او بیا په بنده ژبه وویل فرزانه خو مړه شوه. له دې خبرې سره د فرهاد له خپو ځمکه وتښتېده. لاسونه نه یې خلطې خطا شوې. په ورخطه یې وویل دا څه وایې؟ هغه خو دا څو ورځې مخکې ما سره وغږېده. ښه وه. هلک وویل نه، هغه دا 2 ورځې کېږي مړه شوې ده. بیا یې په ژړغوني غږ وویل هغه مو تورو خاورو ته وسپارله. د هلک مور راغله او ما ته په چیغو وژړل.
د ناکامې زندګۍ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې وروستی برخه. امید لرم چې کیسه به مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلې وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې کیسې پورې مو چې زه سمیع الله ایوبي په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.